وای تا ته مې بلها خوښي راوړې دي تا ته مې بلها خوښي راوړې دي ستا د مړاوو هیلو ترجمان یم واه 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 څوک د ښځې د واده په ارمان د دنیا ولاړه چاته ناستې دي بې شماره په کورو کې واه 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 چاته ناستې دي بې شماره په کورو کې سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ موسی کلیم همدرد ستاسو په خدمت کې حاضر یم ملګرو مشرانو ځوانانو علماو ستړي مه سئ الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست ملګرو د لوی اختر غالبا 5مه ورځ ده 2022 کال دی د ټولو نه مخکې مبارکي تاسو ټولو ته وایم الله دې وکړي چې اختر مو په خیر د ټولو ملګرو تیر شوی وي او بیا زه د ناست ملګرو تعارف وکړم بیا به د هغو مننه وکړم په راسته لاس کې مې د کویټا اوسېدونکی اسحاق زی شاعر اسحاق ورور ناست دی دغسې مې په راسته لاس کې د اسلام آباد مشر شفیع محمد عرف بادام لالا ناست دی او دغسې مې په راسته لاس کې د بادام لالا سره سلیم لالا هم ناست دی د اسلام آباد اوسېدونکی دی کرودانۍ ورته وایم او دلته مې وشاته احمد شاه ورور ناست دی چې د کوټې څخه راغلی دی وخت یې راوباسلی دی په خپل راتګ یې موږ خوشحاله کړي یو په چپه لاس کې مې سردار زاده صاحب چې د کوټې راغلی دی ډېر مزال یې کړی دی په خپل راتګ یې موږ نازولی یو موږ څخه کرودانۍ وایو شاعر اسحاق ورور راسره په څنګ کې ناست دی اول خو به زه د ده څخه غوښتنه وکړم چې دی خپل تعریف خپله وکړي بیا هغه نه بعد یو څو پوښتنې او بیا به دوی څخه کلام اورو ښه راغلاست درته وایو د کوټې څخه راغلي یاست تاسې مننه همدرد صاحب ستاسو څخه مننه او بیا د دې علاقې د قومانو عزیزانو څخه ډېره ډېره مننه چې موږ ته د راتګ موقع راکړه او موږ رالو موږ یې په خپلو پیرزویونو سره ونازولو نو ډېر خوشحاله یو جان مننه کور مودان ستاسې هم ډېره مننه چې تاسې راغلی او زموږ دغه مینه مو راماته کړه کور مودان الله دې وکړي چې دغسې په وخت سره که هغه په کوټې کې پراتې وي که هغه هاخوا ته په افغانستان کې پراته وي که هغه د پاکستان په نورو ښارو کې که هغه د دنیا په هر ګوټ کې پراته وي دغسې کله موږ ورسو کله هغه راسي نو مینه محبت مو سره نور هم رازیات شي زه غواړم چې خپل لنډ تعارف وکړئ بیا هغه نه بعد خپل کلام موږ ته او بیا خپل مینهوالو ته وړاندې کړئ ستاسو خپل لنډ پېژندنه مننه همدرد صاحب لکه تاسو چې مخکې وویله زه په خپله شاعر اسحاق د کوټې اوسېدونکی یم او څه ناڅه لیکوالي شاعري چې کومه دا صرف او صرف د دې دپاره چې زه خپل له قوم سره د مینې په خاطر باندې زه چې کومه شاعري کوم دا زه یو خدمت د خپل قوم لپاره ګڼم یعنې دا زما په شاعري سره به دا زما ځوانان دا زما د قوم نوی نسل چې دی دا به خدمت ته هڅوم د دې دپاره د شاعري ته ما مخه کړې ده ډېره مننه زه ستاسو د کلام اورېدو نه مخکې په چپه لاس کې چې کوم سردار زاده صاحب ناست دی وبه غواړم چې دی هم د اسلام آباد په هکله چې دلته راغلی دی دلته یې اختر دا ځل شاید د دوی اولین وار وي چې په اسلام آباد کې دوی اختر تېروي موږ یې کوشش کړی چې خدمت یې ور وکړو نو دوی د اختر دلته په اسلام آباد کې تېر کړی دی څه احساسات لري خپل نظر که راسره شریکوي دا احساس دی موږ ته ډېر ښه خوند یې راکړي دا ځان سره مې ډېره کاته وکړله او ډېر مینه او ډېر محبت یې راکړي او ډېر ښه خوند یې وکړي او د اختر په خوند باندې پوه شولو مینه محبت هغه ته وایي چې د عزیزانو تګ راتګ وشي بهرحال چونکې هغه نږدې اختران چې عزیزان سره تېري هغه ډېر سره نږدې یا خوار وخت کېدلی شي خو موږ به کوشش دا کوو چې لرې عزیز ته ځان ورسوو لرې عزیز ځان ته رانږدې کړو دا موږ لپاره ډېر د فخر خبره ده او ستاسو چې کوم خدمت موږ ته وکړئ کوم ضرورت مو راکړئ ډېر قربانۍ وایي ډېر خوشحال یو ډېر مننه ستاسو هم ډېر زیاته مننه موږ هم د هغه کوشش وي چې کله یو عزیز موږ ته په یو نیت سره او په یو ښه امید سره راسي نو موږ کوشش کوو چې دی هم دلته خوشحاله شي چې کله بیا دی واپس خپل علاقې او خپل قوم ته ولاړ چې هغلته ښه ووایي زه غواړم چې زموږ مشر شفیع محمد کاکا عرف بادام لالا هم د میلمنو په هکله چې دلته اسلام آباد کې اختر موږ ته راوړی دی موږ سره اختر تېر کړی دی دوی په هکله څه ویل غواړي ډېره مننه د دوی د تګ زموږ قومانو ته راغلي دي زموږ قومانو سره د خیر سره د اختر په دغه ځان شریک کړی دی د کوټې راغلي دي دوی تکلیف ایستلی دی د دوی د خیر جان منله
کورې ودان خدای دې نه خوري خدای دې په ځوانۍ برکت کړي دې را کومان ته راغله اسلام آباد راغله زموږ د کومانو کشرانو شمېرلو سره ملاقات وکړي د اختر ډېرې خوشحالۍ راسره وکړي ډېر مو خوشحاله ډېره مننه ستاسې هم بادام له د اظهار خیال مننه زه به خامخا ستاسو څخه هم شعر شاعري اورم مینهوالو ته به یې ورسوم قومانو ته به یې ورسوم خو دغه نه مخکې راځم ډېر وخت تاسو نور نه اخلمه شاعر اسحاق ورته چې دی کوم لیکل کوي د ادب دپاره د قوم دپاره د پښتو دپاره دا به تر تاسو رارسوم ډېر زیات په معذرت سره تاسو تکلیف درکول غواړو که تاسو خپل لیکل زموږ سره خپل د مینهوالو سره شریکوئ مننه اندر صاحب ډېره ښه خبره دې وکړله زه به خپل یو مات ګډ کلام باید یو چې لیدونکو اورېدونکو خوښ شي ارشاد د دې په خدمت کې به یې پیش کړم. ارشاد وای ستړی لالهان یم ستومان یم ستړی لالهان یم ستړی لالهان یم ستومان یم ورک د یو منزل په لور روان یم واه ډېر ښه ډېر ښایسته وای ژوند را باندې ښه ملنډې ووالې ژوند را باندې ښه ملنډې ووالې ژوند ستا د لاسه سرګردان یم واه واه بادام لاله ژوند را باندې ښه ملنډې ووهلې ژوند ستا د لاسه سرګردان یم واه واه ډېر ښه ډېر ښه وای ډک یې کړه جیبونه موږ یې خرڅ کړلو واه ډک یې کړه جیبونه موږ یې خرڅ کړلو خپلو مشرانو ته حیران یم واه واه سلیم لاله خپلو مشرانو ته حیران یم موږ یې خرڅ کړلو بیا وایه یو ځل بیا ډک یې کړه جیبونه موږ یې خرڅ کړلو خپلو مشرانو ته حیران یم واه ډېر ښایسته وای اوس مې لیونۍ اوبه څښلې دي اوس مې لیونۍ اوبه څښلې دي اوس یې نه پر سود او نه پر زیان یم واه 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 لیونۍ اوبه څښلې دي وای هسې غمازانو ډارولې هسې غمازانو ډارولې یې دومره یاره بد نه یم بدنام یم واه 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 وای بادام لاله وای هسې غمازانو ډارولی یې دومره یاره بد نه یم بدنام یم بدنام یم ډېر ښه بدنام وای تا ته مې بلها خوښۍ راوړې دي تا ته مې بلها خوښۍ راوړې دي ستا د مړاوو هیلو ترجمان یم واه 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 وای ستا لانده زلفان به در شانه کړمه ستا لانده زلفان به در شانه کړمه ځکه اوس خوشحاله په باران یم واه 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 ډېر ښایسته و یو ځل که بیا ووایه ستا لانده زلفان به در شانه کړمه ځکه اوس خوشحاله په باران یم په باران یم ډېر ښه نور بیا ځایه ظلم پر ما ونه کړې نور بیا ځایه ظلم پر ما ونه کړې زه عیسی کاغا هم یو انسان یم واه ډېر ښه ډېر اعلی ډېر اعلی یو ځل بیا ووایه نور بیا ځایه ظلم پر ما ونه کړې زه عیسی کاغا هم یو انسان یم یو انسان یم تشکر ډېره مننه ډېر خوشحاله اوسو که چیرې دغه انسان ته یاد کړی دی قوم دې یاد کړی دی وطن دې یاد کړی دی چې ته ورته وایه چې پر ما دومره ظلم ونه کړې زه یو انسان یم چیرې په ملګرو باندې وپېژنې چې دا دې چا ته اشاره وه دا ظلم د چا څخه ته ویره لرې چې در باندې یو ډېر ښه پوښتنه یې وکړه په دې کې یو ډېر غټ راز دی ښه کولی شې چې زموږ سره شریک یې بالکل کولی شم چې تاسو سره شریک کړم مننه دا هر انسان چې دی یو ارمان لري هر انسان یو امید لري هر انسان څه ناڅه ځورېدلی وي د یو چا د لاسه نو زما د دې تر شا به هم کېدای شي یو څوک وي نو چې هغه په خپله پوهېږي چې کله یې واوري هغه په خپله چې واوري په خپله پوهېږي په موږ سره د شریک نه که بهرحال موږ دې څه ناڅه پوه کړو راځم به د بادام لاله زموږ د مشر اشعار به هم خپله به یم په اورېدو ځان خوشحاله کړو او د هغسې د دوی مینهوال به هم ورباندې خوشحاله کړو بادام لاله کوم څه زموږ سره شریک یې خدای څوک د ملنګان څوک پکې ران کړه ډېر ښه څوک یې نه خوري ښایسته ښایسته مو جوړ کړي ډېر ښه ډېر اعلی څوک د ښځې په ارمان د دنیا ولاړه څوک د ښځې څوک د ښځې د واده په ارمان د دنیا ولاړه چاته ناستې دي بې شماره په کورو کې واه 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 چاته ناستې دي بې شماره په کورو کې ډېر ښه ډېر خوشحاله سو کور مو ودان د وخت راکولو څخه ستاسې د ټولو په دې امید چې دغسې به بیا هم ناستې کوو بیا به هم مرکې کوو بیا به هم خپل مشران خپل ځوانان غږوو او د هغوی دغه اشعار د هغوی دغه فکر به تر تاسو رارسو چې تر څو پورې زموږ را روان خل چې کوم دی د دوی څخه زده کړه وکړي او د دوی په زړونو کې مینه محبت پیدا سي شاعر اسحاق صاحب که څه نور ویل غواړي په دې اخره کې زه خپلو قومانو کشرانو د ځوان کل ته یو پیغام ورکول غواړم حتما هغه دا دی چې دوی باید نور په اتفاق واوسي نور باید د بې اتفاقي ختمه کړي ډېر ښه نور قوم یووالي ته واچوي بېشک او هغه وخت به دوی کامیابه وي چې دوی د خپلو مشرانو قدر وکړي
نو هر یو د ځانځاني له ځان څخه لري کی نو دا زما یو پیغام دی خدای دې وکړي چې پر دوی بد ونه لګیږي او دوی عملي کړي ډېر ښه پیغام دی ان شاء الله چې ورځ به راځي مبارزه به رنګ راوړي تګ راتګ مینه محبت د زیاتوالي دا کوشش دی دا به رنګ راوړي وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درسې چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نسته ان شاء الله چې دغه موږ تګ راتګ سره کوو دا به یو ورځ د دې سبب ګرځي چې دا قومونه به سره یو ځای کوي او بیا به د قومونو د اسلام او د انسانیت لپاره د خدمت کولو جوګه ګرځېږي په همدغه پیغام سره موږ دغه مرکه پای ته رسوو تر بیا لیدنې پورې ستاسو غواړي اجازت د الله په امان